امام شازالی رحمت الله علیه چې ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی شیخ و د خپلې زمانې زرګونه او مریدانو داغه چرته به چې هغوی تله نو دا زرګونه مریدان به ورسره روان وو پړاو یې وکړه اوس اوبه نشته او د مونځ ټایم دی ډیره مهمه واقعه ده تر اخره واورئ اخره کې به مو حیران کې خو ویډیو تر اخره وګورئ ماسپښین یا مازدیګر مونځ ټایم دی نو مریدان راغه او امام شازالی رحمت الله علیه ته وایي چې صاحب اوبه نشته دا به څه کېږي صاحب هم ډېر پریشانه شو وی تاسو وګورئ که چېرته کوې مریدانو چې وګرځېدو کوې خو یې پیدا کو لیکن بوکه نه وه مهم شی نه و بوقه اوس دا لا پریشاني وه چې کوې یي اوبه وي او بوکه نه پریشانۍ د پاسه پریشاني ده کې یو معمولي غوندې داسې یو غر و ورکوټی غوندې د هغې د پاسه یو کور و د هغه کور نه بهر یولسو دولسو کالو ماشومه ولاړه ده یا د اتو نهو کالو ماشومه متوجه شیخه هغه چې لاندې وکتل چې دا بزرګان خو ولاړ دي او پریشانه دي هغې وپېژندل چې بزرګان دي راکوش وه او پوښتنه یې ځې وکړه چې صاحب تاسو ولې پریشانه یي وی بچیه پریشانه په دې یو چې کوې موجود دی اوبه هم پکې موجود دي او بوکه نشته چې اوبه راوباسو او د مونځ ټایم دی نا ماشومه ورته وایي چې جی دا دومره د پریشانۍ خبره خو نه ده الله را ورسره وه وی چې نه ده بلکل د پریشانۍ خبره نه د کوی په غاړه هغه ماشومه ودرېده او خپلې توکاڼې داسې لاندې لړه کړې کوی کې توکاڼې چې لړه کړې کمال ته هغه اوبه د کوی د ویښ نه داسې سر ته راوختې او دې ماشومې ووی امام شازالی رحمت الله علیه ته چې اودسونه هم پرې وکړئ خپل لوښي موښي ټول ډک کړئ کله چې ستاسو ضرورت پوره شي دا اوبه به خپله ځي لاندې هغوی څاروو ته هم اوبه ورکړې لوښي هم ترې ډک کړه اودسونه یې وکړه ویم لامبل اوبه لاندې نه مونځ نه خو دوی فارغ شو لیکن امام شازالی صاحب حیران دی چې دا چل څه دی د وخت بزرګ حیران دی 12 کلنې ماشوم یې حیران کړلو ورغی په خپل هغه کور ته او ماشوم یې راوښکه او ورته وایي چې بچیه په دې حکمت مې پوه کړه دا تا څه وویلي چل څه دی چې ستا توکاڼو سره اوبه د کوي د ویښ نه پاس راوختې تا څه ویلي او ته کوم عمل کې هغه ماشومه ورته وایي چې زه یو درود شریف ویم دا ټول د برکت دی ښه یا درود شریف کم یو دی نه هغه ماشومې ورته وایي چې زه دا درود ویم درود شریف یو مولوي صاحب چې وایي ورو د امام شازالی رحمت الله علیه په ذریعه سره هغه درود الله پاک تر مونږه پورې را رسولی دی اوس به موږ هم واورو الحمدلله خو د ویلو نه دی او د ښودو نه دی دا ځکه موږ نه ویلو وات ولې نو اول خو د شکر ویستلو چې ښه دی تر موږه پورې را رسېدلی دی دا درود شریف او اوس یې ویې نه خلکو ته نو تا ته چا ویلې او دا ناس خلک هم مسلمانان دي که نه دی ته یې ولې نه وی واه نو څه فایده چې تر موږه را رسېدلی دی چې کار ترې نشو اخیستلی دا حل دی چې به ویو نو اوس زه دا ویډیو در سره لایک کوئ زما دپاره یې لایک